أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. سورة هود آیت نمبر 25. د سورې هود په اولنی دوه رکو نه پس درې رکو شروع شو چې په دې اولنی دوه رکو کې درې دعوی الله پاک ذکر کړي. اوله دعوا چې صرف الله پاک هذا کتاب احکمت آیاته. اوله دعوا د الله پاک دعوا چې صرف الله پاک आवाज وکړي، د الله سره شرک مکوئ او تاسو چې څه غواړئ د الله. دویمه دعوا الله پاک دا د دویمه رکو نه دا الله پاک دا دویمه دعوا ذکر کړه چې د الله نه ما سوا بل څوک د غیب او عالم نشتا. د غیب علم خالص یو الله پاک ته دی. په دنیا کې که څوک کوئی چې د غیب علم بل چاته دی، پیغمبر ته دی، پیر ته دی، ولی ته دی، نو هیڅ چاته هم د غیب علم نشته. درېمه دعوا الله پاک دا ذکر کړه چې کم سیز اے پیغمبره او اے مخاطبه چې د الله دا توحید او د الله دا حکمونه صحیح خلکو ته بیانوه. نن په دې درې مرکو کې اولنی مثال د نوح علیه السلام الله پاک ذکر کړي. مخکې ما دا خبر کړې وه چې د الله پاک په قرآن مجید کې د 25 انبیاء ذکر کړی دی چې په دې کې د نوح علیه السلام ذکر الله پاک 43 بار کړی دی. او کله چې الله پاک د انبیاء ذکر کوي نو اول په سر پکې د نوح علیه السلام ذکر کوي، ځکه چې نوح علیه السلام هغه اولنی پیغمبر دی چې د قوم په ټوله دنیا کې په اول ځل باندې عذاب موندلی دی د پیغمبر په مخالفت په وجه باندې. او نوح علیه السلام چې کله خلکو ته خپل دعوت کېښو چې الله تعبدوا الا الله، د الله نه ما سوا د بل چا عبادت مه کوئ، د الله نه ما سوا د بل چا نه مه یریږئ، د الله نه ما سوا د بل چا نه تمه مه کوئ، د هر تمې او د هر یرې په ذلې صرف د یو الله عبادت وکئ. نو د قوم خلکو د ده په جواب کې 4 خبرې وکړې او 4 قسمه طنز او اعتراضات یې وکړو. اول دا دی چې ما نراک الا بشرا مثلنا. څنګه چې د مکې مشرکینو خپل پیغمبر زمونږ پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته وی چې ته خو زمونږ په شان انسان، زمونږ مرګری، زمونږ گاونډي، ته څنګه پیغمبر کړې، ته الله څنګه پیغمبر کړې. نو اول په سر د قوم د نوح علیه السلام قوم په نوح علیه السلام باندې اعتراض وکړو چې ته څنګه پیغمبر کړې، ته چا پیغمبر کړی. دویم اعتراض هغو دا وکړو چې وما نراک اتبعک، کم خلک چې ستا مرګري دي نو هغه خو زمونږ د معاشرې د ټولو نه کمزوري خلک دی، مونږ څنګه په تا باندې ایمان نه وړو، مونږ خو شریفان یو، مونږ خو لوی خلک یو، مونږ په تا باندې ایمان نشو راوړی. او دا کم خلک چې ستا سره ملګري دي نو دا خو ډېر کمزوري خلک دي. او درېیمه خبره هغو دا وکړه چې مونږ ته زمونږ خو دا یقین نشته چې ته به په مونږ باندې زورور یې او ستا رایې په مونږ باندې زوروره ده او ته داسې ښه سړی رالی او نیک سړی رالی چې تا ته به الله پاک وحي کوي، داسې خو بلکل نشي کېدی. او 4 ورته ووایي چې بل نظنکم کاذبین، بلکې مونږ خو تا دروغجن ګڼو. الله پاک اول په سر د نوح علیه السلام واقعه ذکر کړه چې ای پیغمبره که دا خلک تا ته دا خبرې کوي نو ستا نه مخکې نوح علیه السلام ته هم کړي دي، ستا ورور نوح علیه السلام ته دا خبرې شوي دي، خو هغه همت نه دی حراو کړی، هغه 900 کاله هغه تبلیغ کړی دی، 900 کاله هغه خپل قوم ته د ورځې او د شپې ورونه بولي، خو ملګري ورسره څو دي؟ ملګري ورسره 80 دي، 80 یا 80. دا خبر تاسو یاد ساتئ. آیا د نوح علیه السلام په دعوت کې څه فرق و؟ نه، بالکل پکې نه و. که څوک وایي چې پکې فرق و نو دا خو بیا مسلمان دی، ځکه خو د الله پیغمبر و.
او د الله توحید خبره کوله خو مرګري وسره سو شپېته او یا اتیا ځکه چې د حق مرګري پیدا کول ډېر ګران کار دی د باطل سره خلک مرګري کیږي د باطل سره نهاري د باطل سره وې د دجال سره په دجال پسې ټول خلک ورپسې ولې ورپسې لکه دا سره یو نهاري باغ وخت داغه وخت نه عربه روټي کپلا مکاني داغه وخت نه عربه خلک به وګي د خلکو سره بسنه داغه سره به دې رزق په داغه سره به د هر څه د هر څه نعمتونه مو سره خلک به ورپسې وي د حق مرګري پیدا کول ګور ډېر ګران کار دی خمرګره پیدا کول ډېر ګران کار دی او ناکاره مرګري پیدا کول آسان کار نه دی دغه د فیسبوک مې یو پوسټ دی هغه ما یې دی په لاهور کې چرته د یو خانقاه خواته یو چکله کولاو شوه یو سینما کولاو شوه نو هغه سوال جواب د چکلې هغه سینما هغه مشر ته ولېږل ښځه وه چې ته د خپل دغه لړکه ځکه چې ستا د دې غلط کارونو او ستا د سینما او ستا د اړې به زمونږ په مریدانو او په پیرانو باندې او په طالبانو باندې ډېر لوی غلط اثر وي نو هغې ورته سوال جواب راولېږل چې شیخ صاحب ستا د دې خانقاه زما په دې سینما او زما په دې چکلې باندې خاص سره ولې نه چې کېده چې زما د دې چکلې او زما د دې سینما غلط اثر به ستا په دې طالبانو او پیرانو او مرادانو باندې کېږي نو ټیک ته چې د هغې جواب خو د هغې سوال خو هم په ځای خو دا یو قدرتي او فطرتي امر دی چې خلک دې باطل طرف ته ډېر زیات زر په اسانه باندې وړي او تاسو مثال در کوم او تاسو وینئ چې په دې پټي کې چې کم خلک ټماټر کوي پیاز کوي الوګان کوي شلتالان کوي کم خلک چې مټر کوي کم خلک چې فصل کوي د دغه لپاره د هغې سمبالښت دومره دی که نه چې هغې ته د ورځې او د شپې سپریګان کوي او هغې ته سترې غورځوي هغې ته ډیرانونه غورځوي ډېر په مشکله باندې دا یو بوټی را رسي او دا ګنده بوټي دا واښه او دا شلخي او دا وغیره سیزونه دا پرپولک دا خبرې پټي کې داسې په خپله راغلي ته به یې نه کوې واه به راخېږي نو د باطل مثال دغه دی د عامو خلکو مثال دغه دی او د حق د ملګرو مثال دغه دی چې دا یو داسې بوټی دی چې دا به ډېر په مشکله باندې را رسي نو الله پاک د نوح علیه السلام واقعه بیانوي ولقد ارسلنا یقینا موږ لېږلی نوح علیه السلام الی قومه قوم درته انی لکم نذیر مبین ته ورته ووایي چې زه ستاسو دپاره یرونکی ښکاره یم الله تعبدو تاسو عبادت مکوئ الا الله مگر د یو الله عبادت کوئ انی اخاف علیکم یقینا زه یریږم په تاسو باندې عذاب یوم علیم د هغې دردناکې ورځې د عذاب نه فقال الملأ الذین نو ویلي یا اوویک سردارانو مشرانو وزیرانو د قوم د کفرو چې کفر یې کړی من قومه د قوم د ده نه ما نراک من خو نینو ته الا بشرا مثلنا مگر زموږ په شان یو انسان وما نراک او من خو نه ګورو تا ته اتبعک چې موږ بس چې ستا تابعداري کړې ده الا الذین مگر هغه خلکو هم اراذلنا چې هغه په موږ کې د ټولو نه پریوتي خلک دی ناکاره خلک دی اراذل د ارذل جمع ده او ارذل چې دی که نه نو دا د ازل بیا جمع ده او ناکاره زمونږ په قوم کې د ټولو نه کمزوري خلک ستا ملګري دي بادی الرأی چې هغه کم عقل والا دي سرسري عقل والا دي بادی الرأی مطلب دا نه چې مړه په خبره نو پوهېږي نه دي په څه پوهېږي دي دنیا څه لید الله او دي د دنیا باندې تاو پیچ څه پوهېږي او دي د سیاست څه پېژني او دي بل څه پېژني دا کمزوري خلک ستا ملګری دی وما نرى او موږ نینو لکم ستا دپاره علینا من فضل چې ستا په موږ باندې څه فضل هم شته موږ ته خو فضل نشته چې ته دومره غوره سړی خو ته هم نه زمونږ د قوم عام سړی بل نظنکم بلکې موږ ګمان کوو په تا باندې کاذبین د دروغجنو څنګه چې څلور دغه ما ویلي وی چې دی د نوح علیه السلام قوم د نوح علیه السلام په مخکې څلور خبرې وکړې او څلور اعتراضات یې وکړو او څلور طنزونه یې وکړو چې په دې څلور وجو موږ تا رد کوو قال دو یا قوم زما قومه ارأیتم آیا تاسو ما خبر کوئ ان كنت على بینة من ربي کچرته زه په یو دلیل باندې ما د خپل رب د طرف نه واتانی رحمة من عنده او الله پاک راکړی رحمت ما ته د خپل طرف نه فعمیت او دا پټ پاتې شوی ستاسو نه
علیکم استاسنا انلزمکموها آیا زون خلوم دا رحمت د الله پاک پتا سو پوری پزور وانتم لها کارهون او چې تاسو دې رحمت لره بدګون کی دا د نوح علیہ السلام هغه د قیامت پورې د یو داعی لپاره او د یو اسلامي جماعت لپاره یو هغه خبره ده چې دا د ناامیدۍ د انسان وباس نوح علیہ السلام خپل قوم ته وویل چې الله پاک په ما رحم کړل خو تاسو دا رحم نه او تاسو سترګې پټ کړې دي او اکثر خلک دسی چې زما خلکو د نوح علیہ السلام کوم صفات چې هغه بیانول د پیغمبر صفات خو خلکو ته معلوم دي دا وړوکوالي نه چې دروغ نه دی ویلي د ګناه نه دی کړی د شراب نه دی څښلي د خلا نه دی کړی د حرام نه دی خوړلی د غلطي خبرې نه دی کړې دوړې نه دی ویلي د غپوره نه دی لګولي نو اوس په دې سره څه غپ ولګي نو تاسو ته دا ټول صفات زما معلوم دي خو بیا هم چې نه مانې نو زه خو په تاسو پورې په زور نشم خلاولی چې دا په زور ونخلم او په زور د باندې خبره ومنم دا خو د الله پاک قانون نه دی چې څوک یو خبره نه مني نو که بده مني نو بدله به ځي او که ښه مني نو ښه به ځي ویا قوم او زما قوم لا اسألکم علیه مالا زه خو خو ستاسو نه په دې باندې څه مال نه غواړم اصل خبره ګوره دا ده چې که زه څه کار کوم او زه په دې باندې اجرت اړم نو دا زما ثواب نه کېږي زموږ د څومره علما او امامان چې دي کنه او زه ثواب کړم ثواب کار نه کوي خو ته تنخواه در کوم په دې او ته په دې باندې تنخواه لې د ثواب کار به تعالی کې چې دا ته به تنخواه کې او چې کله تنخواه پیاله او تاسو ذریعہ معاش ته نو د یو چا ذریعہ معاش دا چې وو ګاډ پورې خرڅي څوک چې ټماټر خرڅي څوک په سکول کې استاد دی څوک په بلځه کې نو کوي څوک په جمعات کې نو کوي او زه تعالی ستا په دې ته چې خبره کې او ته چې جمعې تقریر ما ته کوي زه تعالی روپۍ در کوم زه تعالی په دې باندې تنخواه در کوم ته په دې تنخواه لې نو ستا ثوابونه موابونه نه کېږي کوم سړی زما به ثواب کېږي البته که ته خپله ډیوټي ټیک کړې ستا به ثواب کېږي او که ټیک نه کړې یو مونځ کې بل مونځ نه کوې ستا به ثواب نه کېږي اصل خبره دا ده چې هر پیغمبر دا خبره کړله ګوره چې زه ستاسو نه اجرت مجرت نه علم ولې پیغمبر به امام نه اوسه ولې به نه او پیغمبر په امامتۍ باندې دانې نه دي اخیستي پیغمبر په امامتۍ باندې د چا نه پیسې نه دي اخیستي ځکه چې لاندې لاس د لا پاسه لاس نه غوره نه دی لاندې لاس خو د ټولو نه کمزوری لاس دی حدیث مبارک ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لاندې لاس د ټولو نه کمزوری دی نن زموږ علما او زموږ امامان دا د دې د آخرت د ګټې لپاره یو ځای نه دی ګوره دا د دې د دنیا د ګټې لپاره یو ځای دی دا مدرسو له زیره دي لپاره دا مدرسې او د جوماتونو جوړۍ د دې لپاره چې دا موږ له بدې کې دنیا به زموږ برابر یو ښایسته به یو په دې کې لا بیا دا خبره هم کوي د سکول د استاد په 50,000 کار نه کېږي او په 80,000 کار نه کېږي او د جومات د مدرسې د مولا او د جومات د مولوي صاحب په 10,000 روپۍ کار کېږي نه په 10,000 روپۍ کار نه کېږي ولې په 10,000 روپۍ کار کېږي د پردې جیب ته څه کوي د مقتدي لاس ته ناسته څوک د عربو نازي دله پیسې ورکوي دله جوړه ورکوي څوک چې یله څه خبره کوي د لاس جیب ګرای او دله پیسې ورکوي نو ګوره هر پیغمبر دا خبره کړله چې زه په دې باندې څه اجرت نه علم کوم خلک چې په دې اجرت علي عالمان دي امامان دي هغه دې خبره ته سوچ وکړي چې دا خبره که زه د الله د رضا لپاره کوم نو زه به دا د الله د رضا لپاره کوم او ځان نه به بل څه کار کوم چې نشم کولی بیا به داسې نه وایم چې لکه دا زه د الله د رضا لپاره کوم ان اجریه نشته اجر زما الا علی الله مگر په الله باندې دی وما انا بطارد الذين امنوا او زه خو نه یم شړلی زه خو نه یم شړونکی دا خلکو چې ایمان یې راوړلی دویم خبره دویم جواب دا شو چې که تاسو وایئ چې یاره کمزوري خلک په تا باندې ایمان نه وړلی چې یو سړي ایمان نه وړلی کمزوری دی او که زورور دی د الله په نزد اوس دی زورور دی زه شړلی نه شم چې دی د ځانه وشړم انهم ملاقو ربهم یقینا دوی خو ملاویږي د خپل رب سره او چې بیا ووایي چې زه خو شړلی وم ما خو ایمان نه وړ خو زه کمزوری وم زه غریب وم زه بې کسه وم نو زه یې نه یم اخیستی نو زه خو د دې سړي جواب نشم کولی ولکنی اراکم قوما تجهلون لیکن زه خو تاسو وینم چې تاسو داسې قوم یې چې تاسو خو ډېر جاهلان یې ویا قوم یو زما قوم من ینصرني من الله څوک دی چې حفاظت به وکړي زما د الله نه ان تردتهم کما وشړل دا خلک کما دا خلک د ځانه وشړل نو څوک به زما مدد وکړي د الله خلاف د الله په مقابله کې ځکه چې الله پاک خو به د خلکو مرسته کوي زما خلاف په الله پاک به زما باندې عذاب راولي الله پاک به زما نه خفه کېږي زه خو دا ښه کار نشم کولی
او که پتا سو کې څوک دي چې هغه چې او زه به د الله خلاف تاسو سره ودرېږم او زه به د الله خلاف تاسو سره مرسته وکم نو ټیک ته مخامخ شي. افلا تذکرون آیا تاسو نصیحت نه قبلوي؟ بس ته به دا وخت کې دی اگر چې دا سبق ان شاء الله لګ دی یو شان نه موږ ډېر ډېر سبق وسوایو ځکه چې یو قصه شروع شي واقعا او یا سر تر سو مکی سورتونو کې ډېر احکامات نه سبق موږ ډېر ډېر وایو. ولقد ارسلنا يقينا من عليه غلو نو عليه السلام الى قومي خپل قوم ته اني لكم نذير مبين چې تاسو د پاره يرون کې ښکارې ما الله تعبدوا الا الله تاسو عبادت مکوئ مگر د یو الله اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم زیریګم پتا سو باندې د عذاب دا غلو دردناک ورځینا. فقال الملأ الذين نو سردارانو دا هغه خلکو کفرو چې کفر کړو من قومه د قوم د نوح علیه السلام نه ما نراکا مغنینو تا الا مگر بشرا مثلنا رضان پشان انسان وما نراکا مغنینو تا اتبعک چې ستا تابعداري کړله الا الذين مگر هغه خلکو هم اراذلنا چې دا په من کې د ټولونه کمزوري خلک دي پریوتی خلک دي بادي الرأي کما قلدي وما نرى لكم او مغنینو پستا د پار علینا په من باندې من پس دن صغور واره بل نظنکم بلکې من ګمان کو پتا باندې کاذبین د دروغو چې ته دروغ وای نعوذ بالله. قال دو زما قومي ارایتم تاسو ما خبر کوي ان كنت على بینه من ربي کذ په دلیل باندې ما د خپل رب د طرف نه واتانی رحمتا من عنده او الله پاک را کړی رحمت مال د خپل طرف نه فعمیت علیکم او دا رحمت پر شوی تاسو نه انلزمکموها نو آیا ز په زور ون خلوم پتا سو بوله دا رحمت د الله وانتم لها کارهون چې تاسو دا غي بد غړون کیي. ويا قوم يا زما قوم لا اسالكم زنا غوالم پت تاسو نه عليه پدې خبره باندې مالن سمال تنخواه نه غوالم ان اجریا نشته نه د اجر زما الا على الله مگر په الله باندې وما انا او نه مزو بطارد الذين امنوا شرون کې مؤمنانو انهم یقینا داخلك چې دي ملاقات ربهم ملاویدن کې د خپل رب سره ولكني اراكم لیکن زینم تاسو لرا قوما تجهلون چې تاسو نه پوهه قوم یې. ويا قوم وزما قوم من ينصرني سوک تک زما مدد بو کی من الله الى الله په مقابله کې ان ترتهم كما وشلدي افلا تذكرون آیا تاسو نصیحت نه قبل وي. صدق الله العظیم.